السلام علیکم دوستانو، په خیر راغلی یو ځل بیا زموږ چینل ته. الله دې وکړي چې ټول ورور جوړ یې. دوستانو ډیرو ملګرو غوښتنه کړې وه چې فیسبوک پروفایل څنګه لا کیږي. یو څو ملګرو سوال هم کړی و چې فیسبوک پروفایل څنګه لا کیږي او فایده یې څه ده. نو دوستانو راځم په دې ویډیو کې تاسو ته د فیسبوک پروفایل لا کولو طریقه ښیم او ورسره د دې فایده هم درته ښیم چې فایده یې څه شی ده. نو دوستانو هیڅ قسمه اپلیکیشن ډاونلوډولو انسټالولو ته ضرورت نشته. سمپلی به تاسو راشئ خپل فیسبوک ته، فیسبوک باندې به کلیک وکړئ او اول زه تاسو ته په دې اکاونټ کې ښایم چې د دې اکاونټ یا د دې فیسبوک آی ډي پروفایل لاک دی او که نه دی لاک. را به شم په پروفایل باندې به کلیک وکړم، وګورئ چې د دې آی ډي پروفایل بیخي لاک نه دی، لاک نشته پرې. نو راځم دا لاک کوم. نو تاسې به اول راشئ په دغه کونج کې 3 ډاټه باندې به کلیک وکړئ، 3 لاینه باندې، او بیا به لاندې راشئ په سیټینګ اینډ پرایویسي باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ او په سیټینګ کې به تاسو سره دا شانتي صفحه کولاو شي. بیا به راشئ لاندې دلته لیکلي دي آډینس اینډ ویزیبیلیټي او بیا دلته لیکلي دي پروفایل لاکینګ. په دې باندې به کلیک وکړئ او بیا به دلته تاسو ته لاک یور پروفایل دا شانتي یو صفحه کولاو شي او په لاک یور پروفایل باندې به کلیک وکړئ. نو ستاسو پروفایل به لاک شي. دلته ګوره موږ ته میسج راکوي چې یو لاکډ یور پروفایل. په اوکې باندې به کلیک وکړم نو زموږ پروفایل به لاک شي. اوس تاسو وګورئ د دې اکاونټ پروفایل ته راځم او ګورم چې دا پروفایل لاک شوی دی که نه. دا به دا شانتې ریفریش کړم. نو دا مو چې کله ریفریش کړو ګورئ دا وګورئ دلته موږ ته لیکلي دي چې یو لاکډ یور پروفایل. نو دغه د پروفایل لاک کولو طریقه وه او که غواړئ چې بیرته یې انلاک کئ نو را به شئ هماغه شانتې په دې 3 لاینه باندې به کلیک وکړئ او بیا به راشئ د سیټینګ ته او سیټینګ نه وروسته به لاندې راشئ آډینس اینډ ویزیبیلیټي ته او بیا به په پروفایل باندې کلیک وکړئ او دلته به په انلاک باندې کلیک وکړئ. دوستانو د دې فایده درته ښیم. فایده د دې دا ده چې هیڅوک هم نشي کولی ستاسو د پروفایل یا ستاسو آی ډي ریپورټ کړي، ځکه چې هر څوک ستاسو غواړي ستاسو آی ډي ریپورټ کړي نو هغه ستاسو د آی ډي لینک ته ضرورت لري او کله چې تاسو په دې پروفایل باندې لاک لګولی وي نو ستاسو د آی ډي لینک بیا څوک نشي کاپي کولی. او بل دا چې ستاسو د آی ډي چې کوم په پروفایل باندې معلومات دي، نمبر د ایمیل ده، هر څه به محفوظ پرته وي، نور څوک یې نشي کتلی. نو انلاک دپاره به په انلاک باندې کلیک وکړئ او دا به انلاک یور پروفایل کړئ. په دې به کلیک وکړئ نو ستاسو فیسبوک اکاونټ به بیرته یا فیسبوک د پروفایل چې د بیرته به انلاک شي. نو دوستانو دغه د پروفایل لاک کولو طریقه وه، ډېره اسانه، ډېرې ایزي طریقه یې وه. تاسو به ډېرې ویډیوګانې کتلې وي یا به وګورئ هغه کې تاسو ته وایي لایټ فیسبوک ډاونلوډ کړئ یا دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ بیا ژبه پکې بدله کړئ. نو هیڅ ضرورت نشته بل اپلیکیشن ته، صرف به راشئ او دغه کار به وکړئ. او بله خبره دا چې دغه آپشن زه تاسو ته ښیم په دغه نوي فیسبوک اکاونټو کې دا آپشن نه وي، خو دې دپاره به تاسو انتظار کوئ یا خپل فیسبوک اکاونټ چې ده هغه اپډیټ کړئ، شاید دا آپشن چې دا پکې اضافه شي. نو که د چا په پروفایل یا چا په فیسبوک اکاونټ کې دا آپشن نه و هغه دې یو ځل فیسبوک اپډیټ کړي که نه انتظار دې وکړي دې آپشن ته. او دوستانو که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو در سره لایک کړئ او د دغه شانتې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکريب کړئ او ورسره د بیل آیکن په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ د نوي ویډیو نوټیفیکیشن تر تاسو در ورسیږي.